د سفرونو په دوام دا ځل د میدان وردګو والي امنیه قماندان او د استخباراتو رئیس په ویجاړ او خامو سړکونو د یاد ولایت یوې لرې پرتې ولسوالۍ دایمیرداد ته روان دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي ورغلي پلاوي ته خوښ دي او د ملاتړ ترڅنګ ترې غواړي چې د نورو بنسټیزو پروژو ترڅنګ د یادې ولسوالۍ ویجاړو سړکونو او روغتیایي خدماتو ته جدي پاملرنه وکړي. چون چې د ولس مظلوم دی لرې دی، تاسو په خپله سفر وکړو، لارم ډیره خرابه ده، سړک غوښتنه هم ده که هغه کریزي نه کړي یوه لنډه لاره لرو چې د 4 ساعته لار د موږ په 1.5 یا 2 ساعته بدله کړو. ګوکوش لاره ده که کومې مرجع نه امکانات بود شي. غوښتنه هم داسې ده چې د موږ د سړک جوړ کړو او دغه د کلینیکونه د موږ په حال کړو، شفاخانه دغه ته په مرکزي ځای کې موږ په بار ریزیم کړي، ورغلي یم پیشنهاد هم کړی دغه مرکزي ځای دی چې تاسو غږیم دغه ټیټ بلاکونه دی، شفاخانه سردار داوود وخت نقچې دي، نو دغه که موږ ته شفاخانه کاپال کومې به ډېر ممنون شو. امارت اسلامي ته په ګوټ ګوټ د افغانستان کې د جلګې د ولسوالۍ نه اطمینان داسې ورکوي چې دا امتحان شوي، څوک چې په امتحان کې کامیاب شول بیا تله مه پسې وړه. والي د دایمیرداد ولسوالۍ د اوسیدونکو سره په لیدنه کې وویل د دوی د خدمت لپاره دغه ولایت راغلی او په یاده ولسوالۍ کې یې د بیا رغونې ګڼو بنسټیزو پروژو د پلي کولو ډاډ ورکړ. سر له سبا نه زه د فوایدامې رئیس سره خبره کوم چې دغه کوتل دغه لاره ورته جوړه کړي ترڅو د دوی دغه لاره نږدې شي او په نږدې میدان وردګو ولایت ته رسیدګي وکړي. ټولو ولسوالیو د ترمیم پلانونه شته، خو بالخصوص د جلګې ولسوالۍ او د نرخ ولسوالۍ د دې مکمل تعمیرات انشاءالله ورته جوړو. وزارت داخلي سره موږ خبره کړې، دا په پلان کې ده. د ویلو ده چې والي او ورسره مل پلاوي تر دې وړاندې د بېسودو او نرخ ولسوالیو څخه هم لیدنه کړې او پر وینا یې چې د ولایت ټولو ولسوالیو ته سفرونه کوي ترڅو یې ستونزې له نږدې واوري.